د هر قسم جسمانی کمزورۍ د ختمولو دپاره د 21 ورځو د سورت یاسین شریف دا عمل دی. دا وکړئ انشاءالله چې 21 ورځو کې به ستاسو د کمزورۍ والا مرض ختم شي. الله به تاسو ټول تندرست کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، کله کله انسان باندې داسې څه طریقه وشي، داسې څه چل پې باندې وشي چې انسان ورځ ته ورځه کمزوري کېږي. هغه ډېر زیات ټیسټونه وکړي، په ظاهره باندې هېڅ څه بیماري نه معلومیږي او انسان ورځ ته ورځه هغه کمزوري کېږي او وده نه کوي. حالانکه خوراکونه هم کوي، هر څه کوي، لیکن جسمانی کمزورۍ سره ورځ ته ورځه مخامخ کېږي او داسې خلک بیا د لویو مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس دا کسان چې ورځ ته ورځه کمزوري کېږي او په ظاهره باندې څه داسې خاص بیماري د هغوی نه ښکاري، نو که نن د سورت یاسین شریف دا عمل وله تاسو وکړئ تر د 21 ورځو پورې د سورت یاسین شریف ختم دی. یو پیاڼی کول دی خو طریقې لږ شان جدا ده، یعنی سورت یاسین شریف یو پیاڼی ویل دی خو طریقې لږ شان جدا ده. هغه درته ویم چې په څنګه طریقې سره به د سورت یاسین شریف دا ختم کوئ. د دې نه علاوه هغه مریض دی چې د هغه په علاج باندې یو کس نه پوهېږي، پټ مرض دی، یعنی ډاکټران چې کله ورشي نو عام ستنې والا ووهي د نشې والا، خو چې کم د مرض والا خاص دوایي وي او خاص علاج نو د مرض والا هغه خاص علاج یې ونه شي. ولې ډاکټر د هغه په دې بیمارۍ باندې پوه نه شي، صرف د نشې والا ستن ولو وي هغه ساتې ګزاره وشي، بیا وروسته همغه دردونه تکلیف وي. نو که هغه مریض چې د هغه په علاج باندې څوک نه پوهېږي، که د هغه دپاره هم دا عمل تاسو وکړئ 21 ورځو پورې، نو انشاءالله چې د دې قرآن مجید د علاج د وجې نه دا د قرآن مجید او بیا د سورت یاسین شریف علاج دی. نو که دا علاج وله تاسو وکړئ انشاءالله چې 21 ورځو کې به الله جل جلاله هغو ته روغ صحت ورکړي. د سورت یاسین ډېر لوی فضایل دي، د دې فضایل مخکې ما ویلي دي، په دې چینل کې لاندې چې څونه ویډیوګانې دي په هغې کې ما د دې فضایل ویلي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سورت یاسین ته د قرآن مجید زړه ویلی دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي د هر یو څیز دپاره زړه وي او بیا د قرآن مجید زړه هغه سورت یاسین دی، یعنی دومره لوی مقام ورته په قرآن مجید کې شامل دی. اوس انسان سوچو کې چې انسان کې صرف زړه دی، کله چې د انسان د زړه والو نه کار پرېږدي او زړه ته نه ختم شي نو دا انسان جمدی نشي پاتې کېدلی. نو معلومه شوه چې په انسان کې د ټولو نه بهترین څیز چې انسان پې باندې راټینګ دی نه هغه زړه دی. دې د وجې نه قرآن مجید کې د ټولو بهترین صورت دی، یو ډېر زیات بهترین صورت دی او هغه د سورت یاسین شریف والا صورت دی. قرآن مجید کې حرفن په حرفن هر یو لفظ کې الله جل جلاله شفا ایښودې ده. قرآن مجید کې د دنیا او د عقبا رڼا ده او د ستا هر قسم شفا پکې موجود ده. لیکن د دې دپاره علماء او اکابرینو خاص ترکیبونه خولی دي. یو ترکیب او طریقه دا هم ده کم چې زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم، خصوصا د هغه وروڼو دپاره چې هغه ورځ ته ورځه کمزوري کېږي، جسمانی کمزوري د هغه ډېره زیاته ده یا د هغه دماغي کمزوري ډېره زیاته ده او ورځ ته ورځه د هغه دا کمزوري زیاتېږي او په ظاهره باندې څه خاص بیماري نه معلومیږي یا په ظاهره باندې بیماري شته خو لیکن انسان کمزوري کېږي د هغې سره. نن چې دا کوم عمل درته ښیم نو دا عمل وله وکړه انشاءالله چې د دغې کمزورۍ والا شکایت به الله جل جلاله ختم کړي. راځئ عمل درته ښیم چې عمل څه دی. عمل دا دی چې تاسو به یو وخت وله مقرر کړئ، په هغه مقرر وخت کې به یعنی که د سحر وخت کې کولی شي او که د ماسخوتن په وخت کې کولی شي د سورت یاسین شریف تلاوت به شروع کړئ. د ټول اول به 3 کرته په حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ او د هغې نه پس به سورت یاسین شریف شروع کړئ. په داسې طریقې سره به وایئ چې کله پکې اول مبین ته ورسې نو په دغه ټیم کې به ودرېږئ او 7 کرته به الحمدلله رب العالمین یعنی د سورت فاتحه تر د آخره پورې به ولا الضالین پورې او په هر ځل باندې به ورسره بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. بیا به
بیا به دغه شروع کې تلاوت بل مبین ته چې ورسي نو بیا به ودرې د سورت یاسین د تلاوت به ودرې او اوه کارته به بیا سورة الفاتحه وې تر د الحمدلله نه واله تر د الحمدلله رب العالمین نه واله تر دغه پورې ولد والینه پورې به ټول ووې او په هر کارت به سره بسم الله وې تر دې چې په هر مبین باندې به اوه کارته سورة الفاتحه وې کله چې د سورت یاسین شریف دا ختم وشو یعنی مکمل ختم شلو د هغې نه پس به د پاک کوي اوبه راواخلی داسې کوي چې هغې باندې نور نه وي لګېدلی لکه بعضې کوي هغې چې هغې باندې سر نه وي او بعضې باندې سر وي نو صفا کوي والا اوبه هغه به راواخلی او که کیدی شي نو د آب زمزم والا اوبه راواخلی او که مناسب وي کیدی شي ممکنه وي نو د باران والا اوبه راواخلی او که د باران او د آب زمزم اوبه ګرانې وي نو دا پاک کوي والا اوبه راواخلی په هغې باندې دا شوف کې دا کم سورت یاسین د تلاوت وکړو سورت الفاتحه دا کومې طریقې مرته وښولو همدغه طریقې سره نو چې دا کله دې باندې شوب کې خو د دې اول آخر کې به درود شریف لازمان وي درې کرته نو چې دا کله په دې باندې شوب کې دا به تر د 21 ورځو پورې تاسو کې هغه مریض هغه به چې دغه جسمانی کمزوري او ورځ ورځ کمزوري کېږي نو تر د 21 ورځو پورې دا مسلسل وڅکي انشاءالله چې د دې عمل په برکت باندې بیا رب العالمین په 21 ورځو کې درنه د کمزورۍ والا بیماری ختمه کړي البته که یو انسان 21 ورځې د عمل وکړلو یعنی دا اوبه 21 ورځې مسلسل وڅکلې نو که دا اوبه کمیږي پکې بیا نور هم اچولی شئ تاسو نو که 21 ورځې دا عمل وکړو او د ده کمزوري ختمه نه شوه نو 21 ورځې دې دوباره د عمل دغسې وکړي چې څنګه طریقه مې درته وښوله انشاءالله په 200 ورځو کې به د ده چې هر قسم بیماری په بدن کې پټه وي هغه تمام بیماری به رب العالمین د دې صورت یاسین شریف د دې دم په دې برکت سره به رب العالمین دغه تمام بیماری ختم کړي چې د ده په جسد او وجود کې هر قسم بیماری وي د هغې د وجې نه دې د کمزورۍ او د مشکلاتو سره مخامخ کېږي الله جل شانه به د غیبو نه هغه بیماری ته ده ختم کړي نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله او ډېر زبردست قرآني علاج دی بلکل یې تاسو کولی شئ نورو خلکو ته هم ښولی شئ هر چا ته د دې مکمل اجازه شته دی هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي